وای خواهی داستی لیکل شوید من قسمت با آسمانونا رابنشی دیر نفاق بیایی والای تقونا دی نفاق تورو ریزو دی جگرو تندرونا دی نفاق تورو ریزو دی جگرو تندرونا گل گل و سوز رسلدن دی باروت لبارانا ناخاره و اندشنو که را روان بکن الاریو دی منتل مورا مالون نخبر یو لسانو را روان هریلوری حوادث و توپانونا را روان هریلوری حوادث و توپانونا شوندانه ما تکفتیم یا لاهو په دریابونو څوک ډوب په مسجدونو څوک وینم په اسکو داسې چارې په موږ وکړې حوادثو توپانونو څو ګوهر شانې ځلیږي د ولس هیلو دریاب کې دل څرخنده خرګرداب د خپلو هیلو ارمانونو دل څرخنده خرګرداب له خپلو هیلو ارمانونو عجیبه غوندې راښکاري د نړۍ لیونۍ لوبې عجیبه غوندې راښکاري د نړۍ لیونۍ لوبې چې لایق د زولنو وینم په لوړو مقامونو عجیبه غوندې راښکاري د نړۍ لیونۍ لوبې چې لایق د زولنو وینم په لوړو مقامونو دی بدل زمانی انصاف طلب تو به انصافه حق شان جگلیارونه چی دراندلی پو جرمونو المرزلان ده پلوشیبه کلوینی حق خلق المرزلان ده پلوشیبه کلوینی حق خلق چی جلال چانی لری مخونه پت پنه قابونو لکه شمع هاتې سوځو د وطن مور سره یو ځای لکه شمع هاتې سوځو د وطن مور سره یو ځای لکه شمع هاتې سوځو د وطن مور سره یو ځای پتنګان وریایي زل نه زاریږي له ورونو چا ویل چې هر څه هېر کړه یو خوله وخانده آشي څه خنده ده په هغه خوله څه احساس وي د غمونو ډېر ښه آفرین ډېر ښه شعر دې ویله او ډېره مننه واقعا چې ستا په دې شعر کې د وطن د درد تر څنګ یوه فلسفه پرته ده او هغه فلسفه ده چې څنګه یو ظالم یو خونخوار یو قاتل یو وطن فروش انسان ته سړی ګوته ونیسي چې ته په دغه موقف کې او دا په خوشبختانه دا په اکثره شاعرانو کې د هرې ژبې په شاعرانو کې دا حکمت شته مګر دغه درک چې یو مطلب سړی څنګه راخیستلی شي او څنګه د خلکو غوږونو ته رسولی شي دغه حکمت چې دی دا خپله یو حکمت غواړي نو اوس که ستا خوښه یې داسې به وکړو چې دا د ټلیفونو لاینونه به یو لاین باخلو کېدی شي ځینې خلک نو